عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا عائشة أية ليلة هي؟ قالت الله ورسوله أعلم. فقال ليلة النصف من الشعبان فيها ترفع أعمال الدنيا وأعمال العباد ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول الله يا خير البرية نوالك أبتغي يوم القضاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما معزز و محترم و سامعین و حضرات ورنو شعبان بہترین میاش خداغی آغاز شوه دی. دغه میاش هسې هم فضیلت لري چې په حدیث مبارک کې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم نسبت د دې میاشتې ځان ته کړی دی او بیا په دې کې د پنځلسي د شپه چې لیلة النصف من شعبان او لیلة البراءة طویلش د دې میاشت متعلق د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې هغه فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. د دې نه مخکې میاشت د رجب میاشت هغه داسې بهترینه میاشت وه چې د هغې فضیلت او بهتري و مقابل د نورو میاشتو کې لکه قرآن کریم چې فضیلت لري مقابل د نورو کتابونو او کلامونو کې. وفضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر الانبیاء. او دا میاشت محبوب فرمایي په نورو میاشتو داسې بهتر ده لکه وایي زما فضیلت چې په نورو پیغمبرانو دی علیهم السلام. وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على سائر خلقه. او د رمضان فضیلت په نورو میاشتو داسې دی
لکه فضیلت د خالق په مخلوق باندې. دا تشبیه فقط په تفضل او بهترۍ او دا میاشت په چې کله را برپا او را پورته شوه اهل د عربو هغوی د اوقات مقدسه اوسم خیال ساتي. زمونږ د عجمیان رونه یو شان دی، د زیارت ورځ عبادت د دیو د جمعې ورځ یو شی. عرب داسې نه دي، عربان رونه هغوی چې کله د جمعې ورځ شي جمعې په ورځ کار نه کوي. سهار وختي کې به نوې جوړه نوې لباس به یې کړی وي او د مانځه نه 2-3 ګنټې مخکې به دی راغلی وي، مسجد به ډک، تلاوت به کوي، اذکار او تسبیحات به وي. د مانځه نه لږ مخکې به خطیب راشي او خطبه ولوستلی شي، منځ وشي. نو دا ورځ چې وقت مقدس دی په نسبت نورو ورځو ته بهتري لري، نو هغې عبادت هم پکې زیات. دا شان د شعبان میاشت د رمضان میاشت هغې ډېره په عباداتو تېروي. د دنیا کارونه کمزوري کی، د دین کار پې مخکې کی. او زمونږ استاسو بازارونه په رمضان کې دي چې کله را رمضان ښه ورپوخ شي او آخري شپې راشي او د فضیلت ایام راشي، نو موږ به بیا د شپې کور ته نه راځو، ټوله شپه به بازار کې ګرځو. نو که وقت مقدسه و اماکن مقدسه کې عبادت ته یو فضیلت ثابت دی، خو بیا په اوقات مقدس او په وقت مقدس او په زمین مقدس کې ګناه هم بیا ګورې ډېره بده ګناه وي. که بیت الله شریف کې یو مونږ په 1 لاک باندې دی، خو د بعضې علماو دا رایه ده چې هغلته درنه زنا وشوم نو 1 لاک زناګانې ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. مکان مقدس فضیلت لري خو خلاف ورزي هم ډېر لوی جرم وي. بیا اوقات مقدس بهتري فضیلت عبادت ته ورکوي خو خلاف ورزي هم لوی جرم وي. د رمضان نه بهر یوه ګناه کول په رمضان کې ګناه کول د رمضان ګناه ترې نه زیاته ده. دا د وقت مقدس ته وجه. او صحابه کرام څنګه و، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اذا نظروا الى هلال شعبان اکبوا على المصاحف يقرؤونها. صحابه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داسیو، دا میاشت یادی د شعبان چې دا به کله ولیدا نو نسکور به پراتو په تلاوت باندې، بیا به بل کار نو تلاوت به. واخرج المسلمون زکات اموالهم، مسلمانانو به د مالونو زکات هم په دې میاشت کې ورکو. ولې به دې میاشت کې ورکو؟ دې دپاره لیتقوی بها الضعیف والمسکین علی صیام شهر رمضان، چې غریبان او مساکین د رمضان د میاشتې عبادت ته پې تیار شي. نو دې دپاره به مخکې نه دا دې میاشت کې زکات. زمون خلک پاکستان کې هم رواج دی، خو هغوی د رجب کې رواج کړی او بعضې سادهګانو داسې ځوان جوړ کړي و ګمان چې ګینې دا رجب دا به د زکات میاشت، لکه حج خپل ټیم لري که نه، روژه خپل ټیم لري. د عوامو داسې فکر دی چې ګین دا رجب به د زکات میاشت. نه، رجب د زکات میاشت نه ده، شعبان د زکات نه ده، رمضان د زکات نه ده. زکات چې کله ته سرمایه‌دار شوي او مالک ته نصاب شوي چې نن سبا ته نه تقریبا 15,000 کلدارې جوړېږي، 14.5-15,000 2.50 تولو سپینو زرونه دا جوړېږي. دومره سرمایه چې تا ولرله او په دې یو کال راغی حولانې حول، نو که ته په دې میاشت کې مالدار شوي را روان دې میاشت کې زکات فرض. که ته د واړه اختر میاشت کې مالدار شوي نو بیا د واړه اختر میاشت کې فرض. خو البته دا شعبان چې صحابه کرامو مسلمانانو به زکات دپاره متعینولو، هغې کې یو فایده دا وه چې مساکین پې مالدار شي او د رمضان عبادت ته تیار شي. ودع الولاة اهل السجن فمن كان عليه حد اقاموه عليه والا خلوا سبيله. او دا میاشت به چې کله راله نو د وخت باچایان او قاضیان او ګورنران به جیلونو ته لاړه او جیلیانو نه به یې پوښتنې وکړې ته څه کیس کې راغلی، ته څه کیس کې راغلی، ته څه کیس کې. چا باندې چې حدود به وو، قصاص به وو، هغه به یې پې نافظ که، او چې چا باندې به نه وو خلو سبیله، خوشي به یې کړل چې پرېږده په جیل کې به یا عبادت کولی شي یا نه، دا د کیس کمزورې دی، بس بهر یې کوي چې خپل کور کې عبادت وکړي.
وانطلق التجار فقضوا ما عليهم. او دا میاش په چراله د صحابو زمانہ کې تجارانو به خپل قرضدار یو ګرای والا را غون کړل چې راشي رمضان کې هر چاته بخنه کیږي خو قرضداري ته خو نه کیږي. راشي چې دا پیسې مو درکم چې مان استاسو حق خلاص شي او زه د خدای تعالی عبادت وکم او حقوق الله په عبادت ځان ته معاف کم او حقوق العبد په در ادا کم. حتى اذا نظروا الى هلال رمضان اغتسلوا واعتكفوا. نو دا میاش خو به په دې کارونو عبادتو تیر کړه په تلاوت چې د رمضان میاش به کله ولیدا نو بس غسلونه به وکړل تازه لباس به ورته واغوست نو بیا به مساجدو کې معتکف شو. ټول میاش به اعتکاف 20 ورځې به 10 ورځې. نو دا میاش چې کومه ده د ذی عظمت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا میاش منسوبه کړی د ځان ته. محبوب فرمایا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی شعبان شهری ورجب شهر الله ورمضان شهر امتی. دا مخ کی چې کومه میاش تیر شو رجب شهر الله دا د الہ العالمین میاش ده. نو دا اضافت و باری تعالی ته د تعظیم د پاره دی. او هر چې دا شعبان دا میاش د شهری محبوب وی دا زما میاش ده زه وی دا ډیره خوښوم. او رمضان شهر امتی او زما د امت میاش ده زما د امت د پاره پکې ګټي ډیری دي نوافل په فرض او حسابيږي فرض پاویا فرض او حسابي. شعبان هو المکفر ورمضان هو المطهر. د ګناه رجون کې میاش چې ده هغه عبادت د دې میاش دي او صفا کون کې د باطن چې ده هغه د رمضان میاش ده. رب کریم عجیب ذات دی. کله کله مخلوقات پیدا کی بیا مخلوقات یو شان نه پیدا کوي بعض لره په بعض فضیلت ورکوي هر نوع. نو د الہ په دې عادت جاری شوی دی چې کله مخلوق پیدا کی باغی مخلوق هغه نوع کې به څلور خاص کی بیا باغ څلورو کې یو ته عجیب فضیلت ورکی چې خلق متوجی شي فضیلت د یو لرا. ګوره باری تعالی فرشتگان یو نوع د مخلوق پیدا کړل. فرشتگان یو نوع د مخلوق پیدا کړل. بیا په دې ټولو فرشتو کې څلورو فرشتو ته یو فضیلت ورکړ. څلورو فرشتو جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام دې ته فضیلت ورکړ. بیا چې دې ته فضیلت ورکړو په دې څلورو کې وی فرشتي جبرائیل علیہ السلام ته نور فضیلت پسې ورکړ. نو ټولو فرشتو کې څلور مختار کړي. بیا دې څلورو کې جبرائیل علیہ السلام ته خصوصي امتیاز ورکړ. بیا انبیاء علیهم السلام په انسانانو کې یو مخلوق پیدا کړ پیغمبران هغه ټول بهتر دي خو په دې کې څلور را مختار کړل. ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم ثم اختار منهم محمدا. پټولو کې دا څلور غوړه کړل په دې څلورو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړه. بیا الہ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته صحابه ورکړل ټول مختار دي لیکن صحابو کې څلور غوړه کړل خلفای راشدین څلور. بیا په دې څلورو کې الہ العالمین اختار منهم ابابکر ابو بکر صدیق ته خصوصي فضیلت ورکا چې عمر فاروق رضی الله عنه شان کې وایي لوازن ایمان جميع الامه ما ایمان ابي بکر لرجح ایمان ابي بکر. کټول امت ایمان یو طرف تشي او د صدیق اکبر ایمان بل خواشي نو د صدیق صاحب ایمان به پترندو خيج اشوق سبحان الله وای. بیا زمکو کې مساجد بهتر کړل. په دې مساجدو کې څلور مسجدونه بهتر کړل. المسجد الحرام المسجد الاقصى مسجد نبوي مسجد طور سینا دا بهتر کړل. او دې څلورو کې بیا مسجد د مکه معظمه ته دومره فضیلت ورکړي چې امت نه رسی. الہ عادت دی نوع د مخلوق پیدا کی څلور ته مختار کی بیا په څلورو کې یو ته خصوصي فضیلت ورکړي. بیا ورځي ډېر ورځې پیدا کړي په دې کې څلور ورځې غوړه کړي. ورځ د واړه اختر ورځ د غټ اختر یوم عرفه و یوم عاشوراء د عرفه ورځ او د عاشورې ورځ. بیا په دې ټولو کې غوړه کا ورځ د عرفه ټول ورځو کې څلور مختار کړي
په څلورو کې عرفې ته خصوصیت او بعضې خصوصیات ورکړل. بیا الہ العالمین په زمن کې شپې پیدا کړې، په دې شپو کې څلور غوره کړې: لیلة البراءت د دې میاشتې پنځلسۍ، لیلة القدر شپه د قدر، لیلة الجمعه او لیلة العید. بیا یې غوره کړه د دې نه لیلة القدر، په څلورو کې شپه د قدر بهتره کړه. الہ العالمین ځمکې پیدا کړې، په دې ځمکو کې څلور بهترې کړې: مکه معظمه، مدینه منوره، بیت المقدس، مساجد العشائر. ثم اختار منها مکه، مکه یې به په څلورو کې غوره کړه. بیا یې غرونه پیدا کړل، څلور یې پکې امتیاز ورکړه: احد، طور سینا، لکام او لبنان. ثم اختار منها طور سینا، طور سینا ته په نورو فضیلت ورکړه. بیا الہ نهرونه پیدا کړل، څلور یې پکې مختار کړل: جیحونه، سیحونه، الفرات، النیل. ثم اختار منها فراتا، هغې کې فضایل ډېر راغلي دي. بیا الہ العالمین میاشتې پیدا کړې، څلور یې پکې غوره کړې: رجب، شعبان، رمضان او محرم. واختار منها شعبان. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي واختار منها شعبان، څلورو میاشتو کې ټولو کې بیا دا میاشت غوره کړې. وجعله شهر النبي صلی الله علیه وسلم، او دا میاشت میاشت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وګرځوله. دې میاشت کې به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روژې ډېرې نه وي، دومره مسلسل به روژه شه چې بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. دومره اوږدې روژې به یې شروع کړې دې میاشت کې، 10، 12، 15 ورځې به روژه و. موږ به وایي ګینې دا میاشت ټوله پوره کوي، بیا به پکې ورځ بوزه شي، بیا به یې روژې ونیوي. بیا به یې څو ورځې کله روژه نه نیوه، موږ به وایي ګینې نورې نه نیسي، بیا به روژه شي. نو دې میاشت کې به یې ډېرې روژې نیوي. او بی بی عایشه رضی الله عنها دې میاشت کې روژې زیاتې نیوي. نو فرمایي چې وکان احب صیامه فی شعبان، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته محبوب روژې دا روژې د شعبان وي. فقلت یا رسول الله ما لی اراک صیامک فی شعبان، څه چل دی چې تا ګورم په دې شعبان کې ډېرې روژې نیسې. وی ما ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمیل یا عایشتو انه شهرنا، ای عایشې بیبي دا یوه میاشت ده، ینسخ لملک الموت فی اسم من یقبض روحه فی بقیة العام. ملک الموت ته په دې را روان کال کې چې کم خلق وفات کیږي، نه الیسته ملک الموت ته په دې شپه میلاویږي. دا را روان د نهې د سې شنبې شپه، دا د پنځلسې شپه جوړیږي. غالبه دا ده چې دا جوړه شي. دې شپې ته شپه د براءت وایي. په دې کې انسان د نفاق او د جهنم نه خلاصېږي که عبادت ورکې وکړي. نو دغه شپه هغه شپه ده چې را روان کال تر دغې شپې چې کم خلک وفات کیږي د هغې نومونه، د پلار نومونه، د کلي پته، لیسته او دیوان او کاپۍ دا د عزراییل علیه السلام لاس ته ورشي. سړی خو ښه خوشحاله وي که نه، ښه پردي واده کې ګډېږي، خو هغه به د عزراییل علیه السلام په دیوان کې د مقبوض نه ګرځېدلی چې دا به دې کال کې وفات کیږي. فانا احب الله ينسخ اسمي الا وانا صائم. ای عایشې بیبي زه دا روژه ځکه زیاته دې میاشت کې نیسمه، زما دا خوښه ده چې زما نوم لیکل کېږي، عزراییل علیه السلام ته سپارل کېږي چې دی به هم دې کال کې وفات کېږي، خو چې زما نوم سره دام لیکل شوي چې هغه روژهدار انسان چې روژه دی محمد صلی الله علیه وسلم دغه روژهدار هم دې کال کې وفات کوي او ساتې واخلي. وایي چې زما د نوم سره روژهدار لیکل شوي، په دې ډېر خوشحال. محبوب به روژه ډېره خوښوله. د پیر د ورځې او د زیارت د ورځې روژه باندې به یې صحابه کرامو ته امر کوي، خپله به یې ډېره کوه. علل یې دوه ښودلي دي چې یو علت کې د پیر او د زیارت روژه شریکه ده، او په یو علت کې مختصه ده تر پیره پورې. یو وجه دا وایي فیه ولدت، د پیر د ورځې روژه نیسم او تاسو هم نیسئ، ولې فیه ولدت، په دې کې زه پیدا شوی یم. دا هغه خپلې خوشحالۍ اظهار کوي او امت ته هم د دې تعلیم ورکوي چې زما په پیدایش تاسو باید چې په هفته کې یو روژه ونیسئ چې دا نعمت په تاسو شوي چې دې میاشت کې زه پیدا دغه ورځ باندې پیدا شوي. او بل علت دا وایي چې د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ
اعمال د عباد رب کریم ته پیش کیږي او زما دا ډېره خوښه ده چې باری تعالی ته مې عمل پیش شي وانا صائمن او زما روژه یي د روژې په حال زما عبادت ورته پیش شي. دارنګې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت کې فرمایي چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن افضل الصيام، چا د محبوب نه پوښتنه وکړه چې بهترینه روژه کومه روژه ده؟ قال صيام شعبان تعظیما لرمضان، وی غوره روژه چې کوم ده دا د شعبان ده. ولې؟ په دې کې تعظیم د شعبان ده، دا د شعبان روژه ده، په دې کې تعظیم د رمضان ده، د رمضان دپاره تیاری دی او ځان برابرول دي. او کم آیه کریمه کې چې د قرآن کریم د نزول ذکر راځي چې حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه، مونږ نازل کړی دا قرآن کریمه په شپه مبارکه کې فیها یفرق کل امر حکیم، چې هغه کار چې د هغې فیصله شوې ده تر را روان کال هغه جدا کېږي په دغه شپه باندې. په دې کې د مفسرینو مختلفې رایې دي. رایه د عکرمه مولا ابن عباس رحمه الله دا ده چې مراد د دغه شپې نه چې مبارکه ورته ویلی شوې ده او ضمیر د فیها ورته راجع دی چې فیها یفرق کل امر حکیمه، دا شپه د لیلة القدر ده، دا د لیلة القدر په شپه باندې کېږي. او هغه دلیل هم ورباندې دی چې انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. نو هلته بل آیت کې تصریح ده چې موږ دا په لیلة القدر کې نازل کړی دی، او دلته چې کوم دی انا انزلناه فی لیلة مبارکه، نو هغه آیت د دې تفسیر ګرځوي. څه مفسرین دې ته ذهاب کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه به څه ترجمه کوي، هغه وی والکتاب المبین انا انزلنا القرآن فی لیلة مبارکه هي لیلة النصف من شعبان، وی دا د دې میاشتې پنځلسۍ دی، په دغه شپه باندې قرآن کریم نازل شوی دی. او دا چې قرآن کریم دریش کالو کې نزول شوی دی او دلته ورته د یوې شپې نزول، دغه طالبان او علما پې پوهېږي چې نزول د دې د لوح محفوظ نه و سماء الدنیا ته هغه یو نزول شوی دی په یو دفعه باندې. بیا د دې اول اسمان نه ځمکې ته دریش کالو کې راغلی دی. اول راغی، بیا 3 کاله فترت د وحی، بیا 20 کالو کې تفصیلا نجمن د قضای د حاجاتو د پوروالي موافق راغلی دی چې څومره خلکو حاجتو او استفتاګانې وي آیتونه به نازلېدل. نو قرآن کریم ته څو نزوله دي. یو د قرآن کریم هغې نقل دی من الله تعالی الی لوح المحفوظ، بل نزول د قرآن کریم دی د لوح محفوظ نه اول اسمان ته، او بل نزول دی د اول اسمان نه ځمکې ته. نو دا چې په دفعه واحده باندې راځي او په یوه شپه کې دی، دا د لوح محفوظ نه راغلی دی اول اسمان ته. نو دغه نزول څوک وایي چې شپه د لیلة القدر کې شوی دی، او څوک وایي چې لیلة النصف من شعبان په دغه شپه باندې شوی دی. لکل وجهه، هر چاته دلایل دي. څوک چې لیلة القدر یادوي نو د هغې هغه قول چې انا انزلناه فی لیلة القدر قوي دلیل دی په دې باندې. او څوک چې لیلة النصف من شعبان یادوي هغې د دې دویم ټکي نه استدلال کوي چې فیها یفرق کل امر حکیم. او صحیح حدیث په دې باندې دال دی چې تقسیم د ارزاقو د سنې، تعین د امواتو او د قبض د ارواحو او دا شان د مولود وغیره وغیره، دا تعینات په نصف من شعبان د شعبان په 15 باندې کېږي. په دې کې یفرق کل امر حکیم نه د هغې استدلال. نو یو دې میاشت لره خصوصیت دی چې صحابه کرامو به تلاوات کول، او دارنګې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به کثرت د صیام او د روژې دې میاشت کې ډېرې روژې نه وي. او یو دغه شپې لره یو خصوصیت دی، دا را روان د 9 شپه جوړېږي د سې شنبې چې د 15 شپه ده. دغه شپه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د علي بن ابي طالب روایت دی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ينزل الله تعالى في ليلة النصف من شعبان ربی کریمه د شعبان په 15 باندې دغه نږدې اسمان دنیوي دیتا نزول فرمایي
فیغفر لکل مسلم هر مسلمان ته په دغه شپه بخنه ملاویږي الا لمشرک مشرک ته نه ملاویږي کاغه مشرک وی په شرک جلی او که مشرک وی په شرک خفی کریاکار وی اریا او شرک خفی دتم نه ملاوی او که په شرک جلی سره عام شرک عقیدوی او یا مشاحن یا قاطع رحم تعلق شلون کې او یا چې کم دی خپل ولی نه پالون کې او امراتن تبغي فی فرجها او یا هغه ښځه چې زناکاره ده دې ته هم بخښنه نشي. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی لما كانت ليلة النصف من شعبان دې میاشتې پنځلسې چې کله راغی استل النبي صلی الله علیه وسلم من مرتين وای محبوب ما سره کمبل کیو د دې کمبل نه د خپو پاړخ باندې او خویدا یعنی داسې زی په ځان پوی نکړم او د کټ نو خویدا ځانې تی کوڅ کا وی چې زدا بو د شوی او دا اوس عبادت د پاره قیام وک. بی بی خپل شاګردانو ته فرمایي ستاسو بدا ګماني چې زمون کمبل بدس شیوا والله ما كان مرضي من حرير ولا قز ولا كتان ولا خز ولا صوفنا زمون دا شړې ګوره د وړې نه جوړ نه و دې کې ورېخم نو دا کتانی کپړم نو دا خزي او بحر زناور دې داغه دا ببر وختار نه جوړي دا غم نو. قال قلت لا سبحان الله فمن اي شيء كان اراوي شاګرد وتوي عجيب سبحان الله چې د دې سيزونو نه نو کمبل د سنوا. قالت كان سداو من شعر وكانت لحمته من حريرا وګد تارونه داغه دا عام وختار نو د اوخانو او کم چې پراته تارونه دای دورې خمنو او دا طریقه باندې بیا کورې خم استعمال شي فقها جواز ورکي. وحسبت نفسي يكون صلى الله عليه وسلم قد اتى بعض النساء او بيبي خو بنې لرلې کنه بنې او چې زما د کټ نه وته نو زما ګمان راغی چې ګني بلی بيبي کمرې ته تللې زما د سي ګمان پیرا. فقمت فالتمست في البيت فوقعت يدي على قدمي ساجد تیروا بيبي ويرا پاسدم ما ووري گاول خپل کمره کې لټوم کدل ته نه بیا بدبلې بيبي کمرې ته تلل ته بلاړشم او دا ډېر غیرتناک بيبي وا بيبي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها محبوب ته ګرانه او نسبینه وا نو ناز خبرې به ډېری کولې. یو شپه بلم داسې و چې نبی علیہ السلام د شپې ته نو وتلیو دام پسې وت وې دا ټول بیبيانو کوټې مې ولټولې یو کې نو نبی علیہ السلام ما چې دا بچرته تلی وی بیا پسې بار ته وته ما چې وته ما دا جنت البقیع ته نه تله اجرې ته پسې لاړم وی چې مې قتل نو رسول الله مبارک پادی رکیو او د بقیع د مقبره خلکو ته دعا کوله او رفع يديه 3 مرات د مسلم حدیث ده 3 کرتی لاسونه اوچت کړل او دعاګانې کولې 3 دعاګانې هم ثابتېږي په مقبره کې رفع د ایدیو ته ثابتېږي دعواتو کې مسنونه طریقه د لاسونه اوچتول دی هغه ثابتېږي. نو چې بیرته راغی نو ماته خندل ماته وی چې عائشې بیبي تخافینا ان يحيفك الله ورسوله ته په دې یری چې خدای تعالی او د خدای تعالی پیغمبر په ظلم وکي ان شپې نمبر مې د تا سره یو زم ببلی کمرې ته دا ګمان دې چې زه ظلم کوم دا سينه ز عدل کوم ورنه رسول الله مبارک ته دا اختیار وکا دا د عدل او دا تقسیم او دا امت ته حکم دی او نبی رسول الله ته اختیار تامو هغه ته قران کریم په نصوص د اجازه ورکول شوی تو وی الیک من تشاء کمی بیبیانې چې ځان تر پرېږدي ستا خو خې پرېږده کمی چې د ځان نه جدا کې جدای کستا اختیار کمی دی خوخي دی پرېږده او کمی دی خوخي نه جدای تقسیم په نبی علیہ السلام فرضی نه دا چې هغه تقسیمات کړی دي دا امت د تعلیم د پاره د عدل لارو خدا چې په ما فریضه نه ده خو په تاسو به فریضه وی بیا تاسو به صحیح تقسیم د بیبیانو مینس کې کوي. بیبي وای زولټ دم
فوقعت يدي على قدمي لاس می تپو ګورم چې لاسونه مې د محمد عربي علیه السلام په خپو لګېدل قدمونو باندې وهو ساجد دی د سجدې په حال پروت و فحفظت من دعائه صلی الله علیه وسلم یقول غوږ مې ورته کېښود رسول الله مبارک بالنسي شپه ده په سجده باندې پروت دی سجدې په حال کې مونږ څنګه لنډه خلاصه کړو سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بس خلاص شي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سجده په حال کې پروت دی او سوای دا الفاظ وای سجد لك سوادي وخيالي الہ تا ته په سجده پروت دی سورې زمان زه چې پریوزم سورم پریوزی کنه زما سورم تا ته په سجده دی خیال او فکر مم تا ته په سجده دی آمن بک فؤادي الہ زما څومره نعمتونه چې دي کړي دي دې ټولو کې الہ رجوع تعالی رضا اقرار پې کوم واعترف لك بالذنب الہ زه په ګناه باندې اقرار کوم انبیاء علیهم السلام د ګناه نه معصوم دي دا هغه خطیات چې کوم دی شان یې ډېر اوچت دی د هغې نه تعبیر په ذنب باندې کېږي خطا ده خلاف اولا ده خو لیکن شان یې اوچت دی دې تعبیر ته په ذنب باندې کوي په ګناه باندې کم خطا چې رانه شوې ده زه معترف یم زه په اقرار کوم ظلمت نفسي الہ ما پزان ظلم کړي فاغفر لي ما ته بخنه وکړه انه لا یغفر الذنوب الا انت الہ ستانه سوا بل داسې ذات نشته چې بخون کې وي د ګناهونو اعوذ بعفوک من عقوبتک الہ تعفم لري عذابم لري ستا په عفو پناه نیسم مقابل د عذاب ستا کې واعوذ برحمتک من نقمتک ته انتقام مخلی رحمتم کې پر رحمت پناه نیسم دا انتقام ستانا اعوذ برضاک من سخطک ته غضبم لري رضام لري ستا پر رضا پناه نیسم د غضب ستانا اعوذ بک منک خدای ستا په ذات پناه نیسم منک من غضبک ستا د غضبنا الہ ستا د غضب نه مې وساتې د چا په خاطر بکا الہ ستا د ذات په خاطر ستا د ذات په خاطر مې ستا د غضب نه بچ کې لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک عاجزی کوي الہ تا چې په کوم الفاظو په کومه طریقه په خپل ذات ثنا ویلې ده هغه طرز و طریق باندې زه د ثنا قابل او قادر نه یم قالت فما زال قائما وقاعدا حتى اصبح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں محبوب دغه شپه ټوله څه په ناسته تېره کړه څه په سجده ورکو څه په ولاړه تر دې چې څه ویشه وقد اسعدت قدماه وانا اغمزها د نبی علیہ السلام دواړه پونډۍ پړسېدلې وې ما ورته د خپو چاپی کوله وانا اغمزها ما زور کولی ما ورته چاپی کوله واقول ورته مې ویل بأبي أنت وأمي أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر مور او پلار مې درنه قربان شه آیا ولی تا ته مخکینی رستنی خطیات ټول معاف شوي نه دي بلکې معاف شوي دي أليس قد فعل الله بك أليس یعنی مناقب مې ورته بیان کړل داسې شان نه لري امام الانبیا نه دا مقام نه لري دا مقام لري وی محبوب را تو فرمایل یا عائشتو افلا اکونو عبدا شکورا ولی زد رب کریم شکر گزار بند نشم چې ما باندې د احسان کړي نو زه نورم شکریا ادا کوم ورته وی به ما تو فرمایل هل تدرین ما فی هذه الليله ای بی بی پویږي چې دې شپه کې څه کمال دی پنځلسي د شعبان کې قالت قلت ما ورته ویلو ما فیها څه کمال پکې دی قال فيها يكتب كل مولود في هذه السنه پدې کال کې 4 بچي پیدا کیږي لیکل پدیش په باندې کیږي چې دی بیبي تبنر بچي وي دی بیبي تبلور ورکوما دا دیش په باندې لیکل کیږي نو کمی بیبيانې چې اولاد غواړي ناری نه غواړي نو کال دې تیر شي به پیر صاحب تلاړش بیا چې کم نه چا تلاړش ما ته دعا وکړه زما لورګانې ډېرې دي زما زامن نشته الکه دغه شپې نه مخکې کوشش وکړه دعا وکړه
په دې شپه باندې چې کله لیکل فیصله شو تمام شو خلاص بیا په هغې کې نورې خو ګوتې نه وال کېږي که نه ګوتې په تقدیر معلقه کې راځي هغې کې تغییرات وي او تقدیر مبرم کې ګوتې نه والی کېږي هغه د قضا هغه تغییر نه محفوظه ده یمحو الله ما یشاء ویثبت رب کریم چې څه خوښه یې محوه کوي زی باقي پرېږدي دې کې ډېر تفسیرات دي خو یو تفسیر دا دی چې محوه کوي باری تعالی په قضا معلقه کې بعضې اشیا او ثابت یې پرېږدي په قضا مبرمه کې نو یو پکې دا ده چې هر مولود په دې سنه پیدا کېږي د دې سې شنبې په شپه باندې چې څوک څه دعا غواړي نو دې کې غواړي وفیها یکتب کل میتا در روان کال ټول مړیو د هغې نومونه دې شپه کې لیکل کېږي وفیها تنزل ارزاقهم د یو کال د روزیانو تقسیم هم په دې شپه کېږي ډېره روزي غواړي مالداري غواړي دې شپه کې تې وغواړه او دې نه وروستو چې تې غواړې ستا فیصله یو ځل شوي چې تا دپاره به دغه شانته یي بیا پکې نورې ګوتې نه وال کېږي را روان کال وفیها ترفع اعمالهم وافعالهم عملونه او فعلونه او کارونه په دې شپه پیش کېږي بیبي وایي ما ورته ویل یا رسول الله ما احد یدخل الجنه الا برحمت الله جنت ته خو څوک تللی نشي مګر د رب کریم په رحمت به ځي وی محبوبو فرمیل ما احد يدخل الجنه الا برحمت الله یقیني خبره ده چې د خدای تعالی رحمت او فضل نوي نو جنت ته څوک نشي تللی قلت ولا انت ما ورته ویل چې یا رسول الله ولې تاسو هم نشئ تللی قال صلی الله علیه وسلم ولا انا نزم نشم که زم د خدای تعالی په احسان به الا يتغمدني الله برحمته منهم مگر دا چې رب کریم ما په خپل رحمت کې پټ کی فمسح يده على هامته وعلى جبهته وی بیا رسول الله مبارک په خپل سر باندې او په خپل تندي باندې لاسونه راښکله یا دا وه چې به داسې ځي به یې سجده لګولې وه چې تندي باندې به شګه وه هغه به یې صفا کړي وي او یا تمسح د تبرک دپاره او په ځان باندې به یې مږلي لاسه او یا به هسې عادت خو بیبي تې نقل کړی دی کله کله هسې عادتن هم سړی لاس خوځوي په سر یې راکاږي بل روایت کې نبی علیہ السلام عایشې بیبي ته وایي یا عایشة ایة لیلة هي دا شپه پېژنې کومه شپه ده قالت الله ورسوله اعلم وی ما ته وفرمیل چې لیلة النصف من شعبان دا د شعبان پنځلسی دی فیها ترفع اعمال الدنیا و اعمال العباد پدې کې د خلکو اعمال پیش کېږي ولله فیها عتقاء من النار په دغه شپه باندې د رب کریم د اړخ نه څه خلکو ته بخښنې کېږي بعدد شعر غنم کلبنا کلب و قبیله و د هغې ګډان ډېر زیات و وی د کلب د قبیلې ګډان چې څومره وړی لري که نه او څومره یې شمار دی نو دومره اندازه کې بخښنه د نبي علیه السلام امتیانو ته په دې یوه شپه باندې کېږي په شوق سبحان الله وایي نو یا عدد خاص مراد دی محبوب ته به علم ورکړی شي او یا کثرت ته اشاره ده چې په هغه څومره ډېر ګډان لري څومره وړی دي د هرې وړی ویښته په بدل کې دومره امتیان د شمار په عادت سره ده دوی ته بخښنې کېږي او فهل انت اذنت لی اللیله بیبي په دې شپه به بیا ما ته ووایي ما به خبره کړي قالت قلت نعم او زه به دې خبره کړم فصلی نبی علیه السلام یې دغه شپه مې ورته یاده کړه وی بیا منځ یې وکړه فخفف القیام ولې لنډ منځ وکړه وقر الحمد والسوره خفیفه ثم سجد الى شطر اللیل په قرت یې لږ وکړه او سجدې ته چې پرېوته نو د ماخوستن نه بعد ودرېدلی و او نصف اللیل نیمې شپې پورې په سجده باندې پروت و او بیا ثم قام في ركعة الثانية فقرأ فيها نحو من قراءة الأولى فكان سجود الى الفجر دو رکعات منځ کړو او قرات پکې لنډ کړو په اوله سجده کې نیمه شپه تېره کړې وه او بیا چې دویم رکعت ته پاسېد او سجدې ته لاړه نو په دویم رکعت په سجدو کې د سبعي ټیمه پورې پروت په سجده باندې دا د دغې شپې هغه خصوصي فضایلو چې روایاتو کې ثابت دي په صحیح حدیثو باندې
او بل روایت کې بی بی عائشہ رضی الله عنها راویه ده محبوب فرمایي چې ليله النصف من شعبان ينسخ الله فيها الاجال والارزاق د پنځه د شپه رب کریم بکی نیټی لیکي د یو کال او روزیانی ويكتب فيها الحاج حاجیانم په دغه شپه لیکل کیږي حاجیان خه داخلي به ورته کړي منځوري به رانش آدیش پکې لیکل شوی نه منځوري به امراشي بل سبب به جوړ شي پاتې بشي دا په دې شپه لیکل شوی نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی فرمای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل جانی جبريل علیہ السلام ليله النصف من شعبان د پنځه پشپ باندې ورته جبرائیل علیہ السلام راغی وقال لي يا محمد ارفع راسك الى السماء ما تی ویل چې یا رسول الله اسمان ته سر اوچت کا قال قلت له ما هذه الليله ما ورته ویل چې دا څه شپه ده وی ما تی ویل چې هذه الليله يفتح الله سبحانه فيها 300 باب من ابواب الرحمه دا د پنځه د شعبان شپه ده په دې شپه باندې 300 د رحمت دروازې کولاو دي 300 یغفر لكل من لا یشرک به شیئا هر چاته بخنه بږي کیږي خو هغه چاته نه کیږي چې شرک کړي وي الا یکون ساحرا ساحر تم نه کیږي او کاهنا کاهن تم نه کیږي کاهن دا ورکه چې معلومه سو کوزیتا وي او سو سور ته وي دا شیطان ورکته دی چې دا دروغ چي وي دې د سو ورشي یقین ور باندې وساتي سلوي خرزي من قبلي او مدمن خمر شراب خور دایمي هغه تم چې دی بخنه نه کیږي او مصرن علی الربا والزنا همیشه سودخور او همیشه زناکار د تم بخنه نه کیږي فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا دوی ته پدیش په مغفرت نشته که توبه یې وسته بیاشتا فلما كان ربع الليل بیا جبرائیل علیہ السلام تلاړ کله چې د پنځه شپه څلورمه سراله نیمه شپه کې بیا څلورمه سکه جبرائیل علیہ السلام بیا راغی څلورمه شپه اخیری سکه هغه کې بیا جبرائیل علیہ السلام راغی محبوب تو یا محمد ارفع راسک فرفع راسه محبوب سروچت کا فاذا ابواب الجنه مفتوحه د جنت اتواړه دروازې کولاو دي ټول دروازې پدیش په کولاو وي وعلى الباب الاول هاو د جنت په اوله دروازه ملک ینادي یو فرشته چغي وهي توبه لمن رکع فی هذه الليله پدیش پکې چې چارو کو کړي داغه ته خوشالي ده زما په دروازه به جنت ترازی وعلى الباب الثاني پدویمه دروازه فرشتي आवाज کوي توبه لمن سجد فی هذه الليله خوشالي هغه چاله ده چې دیش پکې سجدي لګولې دي وعلى الباب الثالث پدریمه دروازه فرشتہ आवाज کوي توبه لمن دعا فی هذه الليله پدیش پچا دعاګانی کړي غلره خوشالي ده وعلى الباب الرابع پسلورمه دروازه فرشتہ आवाज کوي توبه للذاکرین فی هذه الليله پدیش پچا ذکر کړي غلره خوشالي ده وعلى الباب الخامس ملك ينادي توبه لمن بكى من خشيه الله في هذه الليله چا چې د الہ د يرنه جړه کړي دا غیلر خوشالي ده وعلى الباب السادس ملك ينادي توبه للمسلمين في هذه الليله عام مسلمانانو لرم خوشالي ده وعلى الباب السابع ملك ينادي او دروازه د جنت کې فرشته اعلان کوي هل من سائل فيعطى سؤلا سوک سوال والا دعا والا شتا چې دعای قبول شي سور کړی شي فاطمه دروازه فرشتہ आवाज کوي هل من مستغفر فيغفر له سوک ګناه لره بخنه غختون کې شته چې بخنه وته وشي محبوب فرمای فقلت یا جبريل الى متى تكون هذه الابواب مفتوحه دا د جنت دروازې ترکم وخت کولاوي دا فرشتي ترکم ټیم आवाजونه کوي قال الى طلوع الفجر من اول الليله وې د پنځه شپه چې صبح صادق راوخیږي تر هغه ټیمه دا کولاوي از आवाजونه کیږي به ورته فرمایل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ان لله تعالی فی عتقاء من النار بعدد شعر غنم کلب د کلب د قبیله د ګډانو د وختانو د وړي عمره پشمار باندې ستو متیانو ته پدیش پکې بخنه کیږي او شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لیکي
وی دې شپې ته لیلة البراءت ولې وایي وی فيها براءتان دو براءت دي براءت للاشقیاء من الرحمن یو چې کم خلک ګناهګار وي هغې ته بخښنې وشي په دې کې او براءت للاولیاء من الخذلان او کم چې د خدای تعالی دوستان دي د خذلان نه پکې بچ شي برات ورته ولیکلی شي که چېرته په دې شپه کې دعاګانې کړې وي منځونه او عبادات یې کړي وي نو دا شپه د راروانې نهې یعنې د سې شنبې شپه جوړېږي دا هم رایه دغسې ده چې دغه به وي نو په دغه ورځ باندې روژه مو نیسئ د هغې د روژې متعلقه احادیثو کې ذکر راغلی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کې دا راځي چې دغه شپه چا په قیام تېره کړه او دا ورځ روژه ونیوه نو مغفرت بشارت په حدیث کې موجود دی نو د پیلنسي په شپه باندې عبادت او د پیلنسي په ورځ باندې روژه او د هغې نه مخکې وروستو چې کومې روژې دې میاشت کې نیوی شئ زیات کوشش او ترغیب دی کې احادیثو کې راغلی دی خپل وس وکئ درود شریف ولولئ اللهم صل علی سیدنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك رافع الدرجات مجيب الدعوات وقاضي الحاجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا